چین د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د بیا فعالولو لپاره خپلې سفارتي هڅې ګړندۍ کړې دي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیو یونګ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د ارومچي خبرو د دویم پړاو د پیل په اړه سلا مشورې کړې دي. نوموړي تر دې وړاندې په کابل او دوحه کې هم له طالب چارواکو سره او قطري استازو سره لیدنې کړې وې. د چین د مزګړتوب د پراخېدونکي رول څرګندونې هم کړې دي. دا کوششونه په داسې حال کې روان دي چې د طالبانو پاکستان ترمنځ بې باوري لا هم ژوره لیدل کېږي. طالبان د ارومچي خبرو د دوام په اړه خوشبیني څرګندوي، خو اسلام آباد ټینګار کوي چې کابل باید د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی چې دوی ورته فتنه الخوارج وایي په ضد عملي اقدامات وکړي. پاکستاني چارواکي وایي تر اوسه د طالبانو ژمنې په عملي ډګر کې د پام وړ بدلون نه ښایي. ورته مهال پاکستان په ملګرو ملتونو کې هم په افغانستان کې د پرمختللو وسلو او مهماتو د زیرمو په اړه اندېښنې ښودلې دي او خبرداری ورکړې ده چې دا مسله د سیمې امنیت ته قوي ګواښ پېښولی شي. پوښتنې دا دي، آیا د چین منځګړیتوب به وکولی شي د کابل او اسلام آباد ترمنځ واټن راکم کړي؟ که د امنیتي اندېښنو او د وسلوالو ډلو پر سر اختلافات لا هم دومره ژور دي چې د خبرو د بریا مخه ونیسي. په همدې موضوع بحث کوو د مېلمنو سره. راسره اوسئ. ستړي مشئ، زه رحمان بندری یم. دا سپړنه ده. له مخه د دې چې د مېلمنو سره بحث شروع کړم، لومړی ګورو د همکار روح الله نیازي رپورټ. پلازمین اسلام آباد هغه ځای چې یو وخت له افغان طالبانو سره نږدې او ژورې اړیکې درلودې، خو اوس دا اړیکې هغسې نه دي پاتې. داسې ښکاري چې دوه پخواني ملګري اوس د دښمنۍ تر کچې رسېدلي دي. پاکستان په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو بریدونه وکړل او طالبانو هم په پاکستاني پوستو حملې وکړې. یوازې دا نه، د دواړو هیوادونو ترمنځ له شاوخوا 8 میاشتو راهیسې ټولې سوداګریزې لارې تړل شوې دي. خو په دغه لوړو او ژورو اړیکو کې لا هم د روغې جوړې هڅې روانې دي. یو شمېر هیوادونه هڅې کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ رامنځته شوې ستونزې ته حل لار پیدا کړي. په دې منځ کې چین د یو مهم منځګړي په توګه راڅرګند شوی او هڅه کوي چې د دغه دوه ګاونډیو ترمنځ روغه وکړي. تازه د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی یو شیو یونګ اسلام آباد ته تللی او له پاکستاني چارواکو سره د اورمچي خبرو اترو د دویم پړاو د پیل پر لارو چارو خبرې کړې دي. یو شیو یونګ له دې وړاندې په کابل او قطر کې د طالبانو او قطر له استازو سره هم لیدنې درلودې. چین په 13 اپریل کې د سینکیانګ په اورمچي ښار کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ لومړۍ غونډه جوړه کړه. اوس بیجنګ غواړي دویمه غونډه هم وکړي څو دغه بهیر دوام پیدا کړي. چین په داسې حال کې د روغې جوړې هڅو ته دوام ورکوي چې له دې مخکې د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ په قطر، ترکیه او سعودي عربستان کې خبرې شوې وې چې اسلامي امارت به فتوا صادروي چې دا کوم جنګونه چې د پاکستان د حکومت په خلاف کیږي دا ناروا جنګونه. په کابل د پاکستان له بریدونو وروسته دواړه خواوې په دوحه کې سره جرګه شول. په اوربند هوکړه وکړه او ژمنه وشوه چې د خبرو لړۍ به روانه وي. له هغې وروسته په ترکیه کې څو پړاوه خبرې وشوې، خو پرته له کومې پایلې په ناکامۍ سره پای ته ورسېدې. له هغې وروسته بیا په پټه سعودي عربستان کې هم د روغې جوړې هڅه وشوه، خو ظاهراً یې کومه پایله نه درلوده. خو اوس به وکتل شي چې آیا د چین په منځګړیتوب روانې هڅې کولی شي د کابل او اسلام آباد ترمنځ ژورې بې باورۍ راکمې کړي او که نه. روح الله نیازی، لندن. یو ور بیا ستړي مشئ، زه رحمان بندری یم. راځئ چې په خپرونه کې بحث شروع کړو. زموږ سره ملګری کېږي په کلیفورنیا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد جناب زمان ستانزی صاحب او په واشنګټن کې د سیاسي چارو شنونکی واحد فقیري. تاسو دواړو مېلمنو ته خیر راغلی وایم. تشکر سر. زما سلامونه مامنئ.
ډیره مننه. موږ کوشش کوو چې د پاکستان نه د ایکسپریس ټریبیون ایډیټر نبی حسین موږ سره ملګری شي. زما همکاران کوشش کوي چې راشي هغه ته په خیر علي به محترم سالزه صاحب ډیره مننه. آیا د چین منځګړیتوب به وکولای شي د کابل او اسلام آباد ترمنځ واټن راکم کړي؟ سلامونه دی تاسو او تاسو ملمنه او لیدونکو ته. زه فکر کوم چې دا مسله له څو نظره له څو مختلفو زاویو کې ته وکتل شي. یو دا چې د نړیوال سیاست په سطح باندې یو منطقوي د نړیوال سیاست سطح دا چې د چین هیواد همیشه غواړي چې په منطقه کې دغه موږ منطقه کې دونه سولې څو هغوی خپل هغه پرمختیایي او اقتصادي پلانونه چې لري هغه مخې ته بوځي. هغوی یوه اولویتونه فرق لري. یو د موږ د منطقې له نظره ده او د موږ د منطقې نظره مشکل دا ده چې د پاکستان موجودیت په دغه منطقه کې د یو سیاسي ملحوظ له مخې رامنځته شوی نه د یو طبیعي ضرورت له مخې. هغه دا چې پاکستان د انګریزانو د هغه سیاست له مخې چې هغوی غوښتل چې د روسانو په مقابل کې مخکې د چې له هند نه وځي د روسانو په مقابل کې یو دیوال جوړ کړي او دا دیوال باید په عقیدتي دیوال وي. د دیوال باید د مسلمانانو دیوال وي. نو د هغه په خاطر باندې دلته یو مصنوعي هیواد رامنځته کړ چې هغه مصنوعي هیواد تر اوسه خپل هویت په دې نه در رسېدلی چې موجودیت تصنعي ده. د دې په خاطر چې مثلا که موږ وګورو پاکستان کې هیڅ شی نه پیښیږي مګر دې چې هغه ته هغه د هندي موجودیت د سکې مختلفه مخ وخیو. یو سکه دوه مخ لري. په پاکستان کې هر شی چې دوی کوي هغه بل مخ ته ګورځي هندیان څه کوي چې هندیان هغه کوي دوی باید ونه کې یعنی دوی موجودیت په غیر هندي توپ کې تعریف شوی ده نه دی ملت په شکل سره. د هغه په سبب د چې اوس د ستراتیژیک عمق او نور مسایل سره مطرح کیږي. دغه باعث د دې کیږي چې پاکستان په داسې یو معضله کې ده چې نشي کولای چې یو قوي افغانستان یوې خواته ولري او یو قوي هند هم بلې خواته. نو یعنی مشکل دا ده چې دلته اډوکای مات ده. اوس که د دې په سر باندې تاسو سطحي پوخ ورکوي په هغه باندې دا نه جوړیږي. دا مذاکرات ځای ته نه رسیږي یو تشریفاتي شکل به ولري. محترم ستانیزه صاحب تاسو د پاکستان چې کوم جوړښت ته اشاره وکړه په کوم ریفرنس سره مازه کوړه وګ نیولې و چې په ممکنه توګه دا تمهید ضروري تاسو فکر کوو غړو ځکه مو ویل خو پښتنه دا چې پاکستان خپل هم د منی بار انکار نه کوي چې په دوه قومي نظریه د هندو مسلمان په اختلاف په بنیاد باندې دوی په دغه وطن جوړو. وس عاصم منیر چې کوم د پاکستان د ګډو ځواکونو مشر دی هغه یو کال وړاندې په حیرانونکي توګه یو ور بیا دا ویلو چې هم میں اور میں بنیادی فرق مذهب ہے. په منځ کې پاغو کې بنیادی فرق چې دی مذهب دی. خو د افغانستان کې د ټي ټي پی موجودګي چې د هند او د مصنوعي ریاست د موجودیت سره څه تعلق دی؟ ټي ټي پی د فتنه الخوارج وي او چې پاکستان کې دهشتګرد وینه وي او افغان طالبان چې په افغانستان کې او بخای په پاکستان کې د پاکستاني پوجانو وینه وي او په افغانستان کې د افغان طالبانو مشران د حکومت کوي چې غواړي روغه وکي. نو د پاکستان د دریز یا خبرګونیا د وتاسي نه سم غني چې پاکستان د یو پلمې په توګه کار کوي او د افغانستان د کمزوري کول لپاره کوي. موږ پوهه محترم سانه صاحب داسته چې د خپل د پاکستان د دفاع وزیر ده. ډیرو مواردو کې چې په یو هیواد کې یو نظام خپل ولس لپاره نظم نصر رامنځته کولای او په هغه کې ځان ناکام ویني هغوی چاره لري غیر دې چې دغه بېنظمي ته یو خارجي یا بهرنی بود ورکړي. هغه د انګلیسي اصطلاح ده چې externalization. نو د وخت د پاکستان د دفاع وزیر د خپل ملت د دفاع په مورد کې نیمګړتیاوي وویني دا ډیر اسانه ده چې دا په افغانستان یا په بل هیواد باندې وتپي.
خبره ده چې پاکستان کې د اغنا امني رامنځته شوې ده د غریخه په خپل په پاکستان کې ده نه په افغانستان کې هم غریخه و چې افغانستان به نظمی رامنځته کړله اوس دوی چې او بخای سانه سه ابو بخای نه سانه سه ابو بخای لږ زه غواړم په دې باندې دا موضوع لږ سنجیده ده د بې امنۍ ریخه په پاکستان کې خو په 1980 کې نه و کله چې روس راغی او افغانانو مجاهدینو په پاکستان کې د پاکستانی پوځیانو تربیه غستی او د امریکا نه وسلې غستی امریکا پاکستان ته ډالر ورکولي هغه وخت پاکستان یو اسلامي هیواد وو د افغانانو دوست وو او د روس خلاف یې د افغانانو سره په شریک جنگ کوو نو ریخه خو د روس د وخت نه راغلی دا خو رسته خبر تاسو کوي یعنی بنیاد هغه ځای نه د ستانه ځای څخه تاسو ولې داسې وایي دا پاکستان اسلامي هیواد نه دی اسلامي هیواد هغه وخت وو اوس نه دی نه تاسو وایي چې نه دی تاسو وایي چې نه دی خو هغه وخت ما ول چې هغه وخت ریفرنس زور کوم چې مجددي وو ک سیاف وو ک ګلبدین وو ک بل و ټول مسلمان رور هیواد ګڼل هغه وخت یادوم اوس په تاسو هغه وخت هغه نقطه ته زه هم داس لته حالته افغانستان اشغال شو د روسانو لخوا د دې په مقابل کې یو مقابله دا و چې خپل افغانانو ته د ضرورت خپل ملي هیواد سات خپل هیواد سات بل دا چې په نړیوال سیاست کې د امریکا او د روسیې رقابت او دغه په خاطر د امریکا مداخله ته د امریکا د افغانان ترڅنګ د امریکا درېدلو ته باید یو نقاب ورکړل شوی چې هغه اسلامي وګڼل شول او هغه بیا د پاکستان په دې په درد خوړل چې پاکستان په افغانستان کې د هیڅ ملي حکومت پښتوانی نشي کولای ځکه چې هغه مخکنی خبره د هند افغانستان منځ کې راغی اما هغه فکر کوي چې دوی اسلامي حکومت د اسلام په نامه باندې یا د اسلام له نقاب سره یو حکومت رامنځته کی نو هغه به په یو شکل سره د دوی په ډېر بخنه سره له پاکستانیانو او افغانانو نه د بخنه غواړم چې افغانستان به د پاکستان د 15 صوبې په شکل سره د اسلامي نقاب لاندې داسې تنظیم سي چې هغه اړیکه به له پاکستان له اسلام آباد نه تنظیمېږي وی کوشش دغه و درست از د مجاهدینو وخت کې وو اما لغنه ورستم هر حکومت چې دوی رامنځته کړی ده کوشش کړی ده چې هغه په اصطلاح د اسلامي لیبل ولري سو د هغوی خپل پاکستان د سیاست لپاره په کې یو نقاب ورته پیدا سي اوس د فرض ک طالبان راغله په درېمه څلورمه ورځ باندې د پاکستان خارجه وزیر یا یو رتبه مامور په کابل کې څه کوله اما د دې په خاطر چې دغه دواړه د اسلام له نقاب لاندې مخې ته تلل او چا په دې اعتراض ونه کړ اما دا فکر وکړي چې افغانستان کې یو مليګرا حکومت وای بیا به مشکل فرق درلود سانځه سب زدور باس کوم په دې باندې البته د افغانستان کې د واکمن وسلو طالبانو د خپل نه هم ما اکثر اورېدلې دي په دې حالاتو کې چې پاکستان په افغانستان حمله کوي وې دا زمونږ گاونډي روډ اسلامي هیواد دی موږ نه د پوز خلاف یو نه د حکومت خلاف یو نه د ولس خلاف یو نه مدخمنی دا البته په پوز کې یو کړی چې هغه د زبرځواکونو په لمس دا کار کوي هغه خلاف یو یعنی وسم داسي وای خو بهرال زه نور باس راځم د دې مخ کې تاسو سره واسو کوم محترم فقيري سپ ډیره مهرباني د چین منځګړیتوب ته د ارومچي مذاکراتو دویم پړاو لپاره دیول په کابل کې اوس په اسلام آباد کې دي تاسو څنګه ګورئ په داسې حالاتو کې چې ژور اختلافات لا اوس موجود دي د امن کوششونه روان دي فکر کوئ د دې دون لوی حملو وروسته او د ژور اختلافات وروسته چین کامیابی دي چې کابل او اسلام آباد چې په کابل کې د طالبانو حکومت ته رانږدې کیو بلتا مرور یا انډیوالان په خلا کې مننه بنیرای صاحب تاسو ته محترم ستانیزه صاحب ته او ټول لیدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم ګوره بنیرای صاحب عموما کله دغه دوه متخاصم ډلې یا متخاصم اوس ظاهرا د دواړه د طالبانو او د پاکستان ترمنځ یا بداوی چې دواړي خواوې به و سلطه لیوالوي په هغه صورت کې بله کېدلای شي چې سوله وسی کېدلای شي چې یو موافقه راسي او یا بداوی چې یو بل درېمګړی قوي درېمګړی به دواړي خواوې و یو موافقه ته مجبوره کوي
موږ په دغه کې په غزي کې ولیدل کله چې ښاغلي ټرمپ په دې برخه کې جدي اقدام وکړي یو نسبي اوربند قایم سو. په افغانستان کې هم یعنی چین که غواړي چې په دې مسله کې یو مثبت رول ولوبوي باید ډیپلوماسي داسې وي چې پاکستان ودې ته متقاعد کړي ودې ته قانع کړي چې نور جنگ بس کې او د افغانانو سره یو موافقه ته ورسیږي. دغه شی اوس موجود نه دی. دغه شی دغه یو قوت نسته په دغه کې په د دواړو خواو کې چې هغوی یو پاکستان ودې ته دغه کې مجبور کړي. زما عقیده دا ده چې طالبان د پاکستان سره روغه جوړه غواړي. طالبان د ټول سیمې سره روغه جوړه غواړي. دا د طالبانو په نفع ده، په ګټه ده. د طالبانو سلف انټرست دا ایجابوي چې په سیمه کې د ټولو سره ښه روابط ولري. طالبان په دې وخت کې چې منزوي دي، دنیا شاور اړولې ده، رټل سوي دي، د خدای هیڅ نه و داسې دغه نه غواړي، جنګ و دعوه نه غواړي او نه هم هغه د انقلاب د صدور یا صادرولو نیت لري. پخوا په اول سر کې به دا اشتباه به کړی و، مګر په دې ځل کې دا شی نسته. په دې ځل کې دوی دا غواړي چې په خپله په افغانستان کې بقا وکړي، افغانستان خلک یې په رسمیت وپېژني، دنیا یې په رسمیت وپېژني. مګر زه فکر کوم چې په دغه مسله کې پاکستان ډېر زیات زموږ په اصطلاح ډېره زیاده روي کوي، ډېر زیات غواړي او داسې فکر کوي چې افغانستان اوس منزوي دی، افغانستان بدنامه دی، د افغانستان د دې انزوا څخه استفاده کولای شي او کوي هم. یعنی واقعا پاکستان هم په ملګرو ملتونو کې هم او د پاکستان او هر ځای کې او فقیر صاحب د پاکستان دا شک یا تاسو ورته وایي چې منځوي غني یې بدنامه غني، تاسو هم غنئ واقعي افغانستان منځوي دی؟ تاسو فکر کوئ او بدنامه دی په اوسنی وضع کې؟ تاسو مستقل لرئ؟ بله، زه فکر کوم چې طالبان، البته طالبان افغانستان نه، طالبان په جهان کې بدنامه دي، منزوي دي، په جهان کې ډېر بد نوم لري، بد شهرت لري. دنیا تاسو پوهېږئ پرته روسیې څخه بل چا په رسمیت نه دي پېژندلي. بندیزونه څنګه فقیر صاحب نه فقیر صاحب څنګه بدنامه دي یا بندیزونه لري؟ طالبانو زیاتره مشرانو د نومونو نه بندیز د نوم لړونه لري کړی شوي دي. عرب هیوادونو ته سفر کوي، چین ته سفر کوي، پاکستان ته کوي، ترکیې ته کوي، حج د عمرې له روان دي. تاسو اکثره موږ ته وایي چې دلته په واشنگټن ډي سي کې اوس هم د سپینې ماڼۍ نه د چاکلیټ او پیسې روانې دي. نو زه فکر کوم چې څنګه تاسو دا بدنامه غنئ او یا منځوي غنئ په داسې حالاتو کې چې هغه خو د ټولې نړۍ سره دا دی اړم دی او ځای دی؟ نه، زه فکر کوم بنیري صاحب چې طالبان واقعا منځوي دي. په دنیا کې څوک پرته له روسیې څخه چا په رسمیت نه دي پېژندلي. د ملګرو ملتونو تر بندیزونه لاندې دي، مشران په تور لیست کې شامل دي او کله چې سفر کوي باید د ملګرو ملتونو څخه اجازه واخلي. البته هغه خلک چې تر بندیزونو په لیست کې دي او هغه خلک چې په لیست کې نه دي بلې هغه سفر کولای شي، تللی شي، مګر په خپله حتی خپله د هبت الله او نور د جنایي محکمې په محکوم دي. زه فکر کوم چې واقعا منځوي دي، مګر دا چې دنیا د دوی سره معامله کوي، چین ورسره کوي، هغه په دې خاطر دی چې دنیا په افغانستان کې ثبات غواړي، دنیا په افغانستان کې ګډوډي نه غواړي. په دا خاطر او طالبانو تقریبا طالبانو یو مثبت ټکی چې موږ باید هغه سړی ورته وایي هغه دا دی چې په افغانستان کې یو نسبي ثبات راوستی دی. د داعش سره جنګیږي، د مخدره موادو سره مبارزه کړې ده، مګر په نورو خواو کې د ښځو حقوق، د متمدن حکومت په جوړولو په دې ټولو کې ډېر وروسته پاتې راغلي او خلک ځینې خوابدي دي. ټوله دنیا نه یوازې دا چې اروپایان یا غربیان بلکې خپل مسلمانان هم ترې خوابدي دي.
تاسو په داسې حال کې فکر کوئ محترم ثاني صاحب چې وسلې وزا په افغانستان باندې څومره ژور اغیز لري؟ تاسو د پاکستان ذکر وکړو دا غو د کوجونو خو هغه بغواړي ګاونډیان دي رقیبان دي خپل مفادات لري او شاید د هغه د نقطه نظر هغه چې څه کوي قسم کوي افغانستان کې چې سره روان دي د افغانستان د هویت د افغانستان د سرحداتو د حفاظت د اولس د حفاظت او په راتلونکي افغانستان لپاره چې کوم دا وسکیږي دا په داسې حالاتو کې معقول غنئ تاسو فکر کوئ هغه د دې جوګدي چې افغانستان وژغوري او په حفاظت سره د ملت په توګه پرمختګ وکړي؟ یو هیواد په داسې شرایطو کې ژغورل کېدلی شي چې هغه خپل ملت او خپل وګړي هیواد ټول په یوه ژبه وي. د امریکانو د موجودیت په وخت کې افغانستان ته چې لوی تاوان ورسېده چې البته هغه د روسانو د سیاست په تعقیب کې راغلی و هغه دا چې د افغانستان ملي هویت تر سوال لاندې راغی چې حتی خلک په هغه باندې په ډاګه وایي چې زه افغان یم او مسایل طالبانو یوازینی کار چې کړی ده چې هغه به ټول افغانان دغه مرهوني هغه در چې دواړه ځلې یو ځلې په 1990 کال کې چې دوی په قدرت راغله چې یو تقریبا د متلاشي کېدو په حال کې افغانستان نه یو هیواد جوړ کړ یو هم دا اوس وخت کې یعنی د افغانستان ملي هویت چې تهدید لاندې و دا نسو ویلای چې هغه تهدید کاملا لمنځه تللی منتها هغه سره مرسته کړې په مقابل کې د امنیت موضوع ده په نسبی شکل سره بیا هم د پخواني حکومتو په مقایسه طالبان په دې کې ډیر مخکې تللي دي یعنی هیڅ هیواد کې کامل امنیت نه وي اما په نسبی شکل سره طالبان په دې کې ډیر موفق دي. طالبان په هغه برخه کې دوی وروسته پاتې دي چې هغه هیڅ چاته د منلو وړ نه ده چې هغه خپل مدني او بشري حقوق د خپل ولسه د مشروعیت ناموجودیت چې په افغانستان کې تر اوسه دوی حاکمیت لري حکومت نه لري په دې حکومت لپاره باید دوی مشروعیت خپل ولس نه واخلي چې د ملت په مقابل کې حکومت قرار لري تر هغه وخت چې د افغانستان ملت دوی ته مطرح نه وي او دوی په یو خپل یو حزبي انحصار کې هر څه په خپل زړه په خپل خوښه بدون د ملت مشورې نه مخې ته بیایي دغه په خاطر دوی مشروعیت نه لري. یو څه کې زله فقري صاحب سره هم نظر نه یم دا چې دوی طالبان منفور نه دي منزوي دي منزوي په هغه لوړترینه سطح منزوي دي او دا البته غونه چې ممکن دوی ته توان ونه رسي چې افغانستان ته توان رسي اوس مثلا بین المللي مؤسسې دي چې افغانستان سره په د سیلاب او زلزلې په داسې حالاتو کې مرسته کولای شي چې په ډیرو مواردو کې نشي کولای په دې طالبان په یو بل اړخ چې ده هغه د چې دوی په اصطلاح ډیر یو دیکتاتور معابانه روش لري په خپل سیاست کې لکه چې ما ویل هغه چې دوی مني د بل چا خبره نه مني یعنی نه تناسل نړۍ نه انزوا کې واقع دي بلکې یو زمانی او مکانی انزوا کې واقع دي او په دغه خاطر زیات تاوان چې رسیږي د افغانستان ولست رسیږي متاسفانه په تعلیم کې په تحصیل کې په کار کې په تیر بیا د خزینه او تعلیم د جنو مکتبونه پوهنتونونه دغه برخه کې چې هغه البته روخان المرغون د ځلیږي متاسفانه نړیوال په ټول خبر دي د تاسف ځای غلطه ده. محترم ثاني صاحب تاسو خو په اکیډمیا کې یا په تعلیمي دنیا کې یو روخانه نوم لري واحد فقري صاحب دلته په واشنگټن کې د خبريال نه پرتا په سیاسي چارو کې او په اوس په سړنې په موضوع کې هم د افغان په توګه بدل کیږي تاسو څنګه دواړه د نظر لري د طالبانو په اړه د پاکستان په اړه نو زه اوس د دې کې ما کوشش کوم چې د بل ملموي د پاکستان غوډه مداغو د طرف یا پښتنې کړې وي یا خپل په دفاع کې سویلې وي خو زه کوشش کوم چې هغه طرف ته راشو خو داسې حالاتو کې چې تاسو دواړه
خوشبیني نه لري او د جبري فکرمندۍ یو نقشه راکاږي د اوسنی افغانستان نو نړیوال کوششونه چې کم دي د ترکیه د عرب هیوادونو یا د چین هغه باندې تاسو یو ژور شک لري خپل هغه افغانان چې هغه تاسو پرنګ په اکیډمیا کې دي په سیاست کې او په خاني نظامیان وو سفارتکاران وو ډیپلوماټان وو په دې دومره اوسنی فکرمند ژور وځه کې تاسو او د هغه کردار او رول څه جوړیږي څه کېدل پکار دي یا څه کېدې شي اول سره زه سب ساس دورم خو په دې کې هغه موضوع ده چې یو دیدگاه او نقطه نظر مهم ده فرض کړه روسان راغله د هغوی د منافعو لپاره هغوی بعد افغانستان ته راغلي وای نه د افغانستان د منافعو لپاره هغوی لاړ په خپل مخه د موږ ملک ورانو ایجاد کړ امریکایان راغله د خپل منافعو لخاطر یو بهانه ورته پیدا شوله چې هغه بهانه د ما په نظر قطعا مشروع نه و افغانستان د سپتامبر له 11 سره هیڅ ارتباط نه درلوده چې هغه البته بل بحث دلته وخت نه لرو بیا هم هغه وخت چې خپل منافع یا د امریکا منافع یا د ترامپ منافع ایجاب کړي هغوی باید له افغانستان وځي لاړ په خپل مخه بیا هم د موږ ملک امغه سپری خود څه ووس چې هم ده چین غواړي هم دغه یو کار وکړي نو دغه په خاطر کې چیرې په د محور د ملي منافعو کې د زبرځواکو هیوادو منافع مطرح وي هغوی واس فرض کړه چې اوس چین غواړي په افغانستان کې سوله وسی یو څوک دا پوښتنه کوي چې په چین د دې څه غرض او د چین غرض د دې په خاطر چې چین غواړي چې په منطقه کې له اقتصادي نظره ځان خپور کې و هر چیرته تاثیرګذار وي یو د خپل د ولس منافع دي د ولس منافع کې چې وګورو د افغانستان د هر چا راتګ د په ضرر ده او اوس هغه ویجاړه چې له پاکستان سره لرو هغه هم ده او یو شی له منطقي نظر باید وایو یو ضعیف هیواد په سیاسي او اقتصادي او نظامی ضعف سره په هیڅ صورت سره نه غواړي چاته تهدید ایجاد کړي په دې چې هغه تهدید دوی تر یو ځای نشي رسولای نو که پاکستان وایي چې افغانستان پاکستان ته تهدید ده دا منطقي دا معنا باید ولري چې افغانستان دغه قوي باید وي چې له دغه تهدید نه باید یو ګټه پورته کړي حال دا چې افغانستان په داس موقف کې نه ده چې هغه حتی له دغه ویجاړتیا د اوزانه افغانستان یو ګټه واخلي لدې چې دوی ګټه نشي پورته کولای منطقاً دوی طرفدار یا توانمند دي نه دي چې پاکستان ته کې نامني ایجاد کړي پاکستان کولای شي او هغوی همیشه هم دغه کړی دي د دې په خاطر چې پاکستان په اصطلاح په خدمت لوی د زبرځواکو هیوادو کې ده چې په فرض کې امریکایانو ته وایي دلته ناامني ده او تروریزم ده او دا مسایل دي لوګونه پیسې اخلي په دلته د تروریزم شرایط باید دوی ایجاد کړي او هغه ملامتي په بل چا وایي محترم فقیر صاحب تاسو په دغه پوښتنه باندې غواړم نظر واخلم یعنی په دې کې شک نشته چې د پاکستان د مخامخ جمهوریت اشاره وکړه چې طالبان په سیمه کې ثبات غواړي د سیمې ثبات د دوی په خیر دی او د غرض چین هم په دې برخه کې په سیمه کې د ثبات لیوال دی په د گاونډیانو ترمن ثبات غواړي او نه غواړي چې په خپل څنګ کې کم جنجال ولري زه فکر کوم چې چین شاید په دې بیخي پوي یعنی هغه په منطقه کې دی شاید بیخي پوي چې د افغانستان څخه هغه سي تهدید چې فقیر صاحب بخنه محترم فقیر صاحب بخنه دی زه دی باندې اساس زمازان په ول غوښتل چې تاسو د چین د خپل مفاداتو کوشش دي امریکا خپل کوي پاکستان خپل کوي او د طالبانو د وسنۍ واکمنۍ تاسو مطمئن نه زما پوښتنه دا و چې د غیر طالبانو افغانانو چې هغه په بهر هیوادونو کې دي په افغانستان کې دي کا خزي دي کنر دي اکیډمیا دا سیاستدانان دي ډیپلوماسي کې یا په سفارتکاري کې دا غو رول او کردار تاسو فکر کوئ په وسنۍ وځ کې ادا کولای شي چې هغه د وسنۍ وځ د افغانستان وکړو کې یو کردار ادا کولای شي ما پوښتنه دا و نه متاسفانه لبدا مرغه
موږ افغانان چې خصوصا دغه سیاسي کلاس چې دی یا خلک چې تحصیل کرده ورته وایو ایجوکیټډ چې دی او په سیاست کې لږ ډېر دخیل دي موږ تر اوسه پورې کوم وحدت نه لرو نه فکري وحدت لرو او نه هم تنظیمي وحدت لرو په موږ کې ډلې بیخي ډېرې دي په موږ کې ډېر زیات نفاق بیخي ډېر دی پخوا کله وو فکری وحدت وو یا تنظیمي وحدت وو په یو وخت کې په افغانستان کې چې یو مثال ورکول کې دی چې داسې ځلیدونکي افغانستان په 13 کالو کې موږ لیدلی وي چې اوس نشته دی یعنی په دې 40 کالو کې تاسو پیژنئ چې بنیادی صاحب په دې 40 کالو کې افغانستان د دوه لوی امپراتوري د خوا څخه اشغال سو او په افغانستان کې ډېر زیات اختلافات راوپارول هم سمتي هم ژبني او هم سیاسي او دواړو لوی قدرتونو په خپل ټول قوت سره د افغانستان په کمزوره کولو کې کار وکړي یعنی دا یو هم امریکا دا کار کړی دی او هم روسانو دا کار وکړي افغانستان جامعه چې د ځپل سوي جامعه د افغانستان ټولنه چې د ډیرو مشکلاتو سره مواجه ده نو په داسې حالاتو کې دا اضافه کوم زه به دا یو ټکی اضافه کوم بنیادی صاحب زه خپل ودې ته واقعا حق پاک یم چې څنګه افغانانو تر اوسه پورې خپل وحدت ساتلی دي د دغه ټولو مشکلاتو سره بیا هم افغانانو خپل هویت ساتلی دي او خپل وحدت یعنی ملي وحدت ساتلی دي مګر زما پوښتنه دا ده چې فکری وحدت نشته ده تنظیمي وحدت نشته ده په 13 کالو کې ځکه نه و چې دوا امپراتوریو په افغانستان یرغل کړي وو افغانان په جنگ کې وو اوکې دې کې خبره دې باندې زبر سره ده اوس زه دا وایم چې طالبان دا دعوه کوي چې په افغانستان کې د یو فکری وحدت د یو تنظیمي وحدت د یو ملت لپاره پرستیو کې مثال پتوګه د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده سي پختر کې ول چې تمام افغانان د راشي چې په شریک افغانستان جوړ کو مولا یعقوب چې په روس کې وو او دغه بیرته چې لاړ وي چې بنگال ته یو دفاعي تړون تر اوسه چې افغانستان به د خپل دفاع لپاره دومره پیاوړی شي چې افغانستان به جرأت نشي کولای مثال متقي نوی دلی ته لاړ او داسې نورې کوشش روان دي نو آیا دا غو سره په شریکه د فکری او تنظیمي وحدت لپاره کار کې دی شي یعنی کنه د طالبانو نه بغیر تاسو غواړئ چې فکری وحدت او تنظیمي وحدت پیدا شي بیا به زه تانه سپتم په دې موضوع لاړ شم دا یو اکیډمیک کوېسچن دی خو بهرحال زموږ د موضوع نه لږ به پرته ځو خو د غواړم چې تاسو په وکړئ فقیر صاحب بنیادی صاحب یعنی د افغانستان په ټولو ډلو کې سیاسي ډلو کې طالبان نن ورځ تر ټولو متحد دي تر ټولو اتحاد بهتره دی او د دوی د موفقیت د دوی د بریا د کامیابی هغه اصلي راز هم د دې دی چې دوی تر خپل مخالفینو دوی متحدي او اتحاد ساتلی دي په خپل دننه کې هم اتحاد ساتلی دي په خپل صفوف کې هم اتحاد ساتلی دي په نور ډلو کې متاسفانه دغه اتحاد نسته نه په منورینو کې سته نه هغه خلک چې د بهر دي په هغوی کې سته نه هغه خلک چې د ننه دي نه په دغه کې په دغه خاطر طالبان د دې څخه استفاده کوي د دغه موضوع څخه استفاده کوي او نور خلکو ته وایي چې تاسې راسئ په موږ ګډ سئ زموږ عقیده ومني زموږ ایدئولوژي ومني موږ ته تسلیم سئ دغه زموږ لاره انتخاب کړئ بیا موږ تاسو ته ځای درکو طالبان دا نسی منلای چې په خپل څنګ کې یو بل مستقله ډله ولري چې د دوی سره فکری اختلاف ولري مګر په قدرت کې سره شریک وي دا نه مني مګر دوی غواړي چې سړی باید د دوی په ډول سي د دوی عقیده ومني دوی ته تسلیم سي په هغه شکل په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د اتحاد امکانات کم دي دا ډیره مهمه پوښتنه ده او زه محترم سانیزه صاحب نو غواړم سانیزه صاحب هم دغه شانته افغانان چې څنګه فقیری صاحب وایي افغانستان جوړیدل پکار دی دا د تمام خواهش ته په افغانستان کې د وسلوال نه وي تمام خواهش ته پاکستان دی په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي تمام خواهش ته افغانستان دی وسیال او پرمختګ تللی هواد وي تمام خواهش ته خو دا څنګه فکر کوي تاسو چې دا خواهش هغه وخت پوره کېدی شي چې د ستانیزي صاحب د فقیری صاحب د بونیری یا د بل یو کم تن د نظریاتو مطابق ټول دغه سره مطابق شي یعنی یو بل ته
وګنه کوزوړي نو که یو بل ته د یو نظریه منونکو بل ته وګ کوز نه وړي او نو اتفاق به څنګه راځي تاسو په اند کې تاسو د پوهان په توګه موږ په دې په ول شي چې یو افغانستان په داسې حالاتو کې څنګه کېدای شي چې نظریاتي او فکری وحدت هم رامنځته شي او ملي وحدت په ځای ژوندی وي. اول خو یو فکری وحدت د انسان د طبیعت لمخې یو ناممکن شی ده. هیڅ امکان لري چې دوه نفر د یو نظر ولري. دوم دا ده چې کېدلی شي چې د یو مشترک منافع او هدف په خاطر باندې څوک هم جهت سي چې وایي چې د دغه کار لپاره د موږ منافع ایجاب کړي چې له تفاوتو سره سره موږ یو بل ته لاس ورکړو. هغه وحدت نظر لزوما وحدت نظر نه ده. په افغانستان کې زه فکر کوم دغه عمده علت دا و چې افغانستان او اوسنۍ ایران او ترکیه تقریبا په موازی شکل سره په دې هیوادو کې اروپایي ملیګرایي را مطرح شو یو 100 کال د مخه. فرق دا و چې په هغو دواړو هیوادو کې اولین قدمونه د هغه د ملیګرایي په یو شکل سره استبدادي شکل باندې وو. په افغانستان کې د امان الله خان وخت کې لږ زره مترقي وو. هغه مترقي حالت فرصت دی ته ورکړ چې لغنه نور هیوادونه په خصوص برتانیا او روسیه استفاده وکړي امان الله خان حکومت لمنځه وړ. بیا لغنه چې 80 کال یا 50 کال وروسته راځو بیا هم په هغه وخت کې چې فرض کې په ترکیه کې د هغه هیواد صدر اعظم په دار وخځول سو. عدنان مندرس صدر اعظم د هیواد په دار لړیږي او په اوسنۍ ایران کې ساواک هغه استبداد کاوه چې فکر کوم چین کې بلا هم نه وو. په هغه وخت کې افغانستان د یو دیموکراسي رامنځته کړل چې په کابل کې له نیویارک نه زیات اخبارونه چاپېدل. مستقل اخبارونه په نامه نه شپږ ویست اخبار په کابل کې چاپېدل. شپږ ویست احزاب د مغازات و فعالیتونه و مظاهره و خلک بتل په پارک زرنگار کې به ولاړو زرخان ته به په یو رقم بل رقم توهین‌آمیز ته شعارونه ورکول. یعنی د ارګ او د پارک زرنگار ترمنځ نیم کیلومتر فاصله هم نه ده. افغانستان داسې آزادیانه داسې مترقي مخې ته وخت راوستل چې هغه که نور څوک نه و اقلا د ایران لپاره دا تهدید و. هغوی نه غوښتل چې داسې د ازادي غږ له افغانستان بیا لوړ سي چې د ایران خلک ازادي وغواړي. هغه باعث شو چې ایرانیانو یو برنامه جوړ کړ په نامه د حوزه تمدني. په هغه حوزه تمدني کې اوس هغوی غواړي چې د موږ خلکو باندې خپل افکار تحمیل کړي او په افغانستان کې هغه خلک چې نه غواړي چې وایي زه افغان نه یم دغه تعریفات شان ټول په تهران کې جوړیږي دلته صادریږي او د موږ خلک په اصطلاح د انګلیسي برین واشډ کېږي دغه لارې نه. اوس د موږ مشکل هم دغه ده چې موږ دواړه له دیموکراسي کې په دیموکراسي کې له ګاونډي هیوادونه مخکې قدم واخیسته او ګاونډي هیوادونه موږ ته بلاس په دې چې هغوی آماده دغه کار ته نه وو. ها زه سارزه سب یو بل پښتون لرم خو د دې مخکې چې زبل پښتون درنو کوم زه ډیر په ډاډه زړه ستاسو د دې تورې چې کوم کارو د فکری وحدت په ځای باندې د همجهت د دې لپاره تاسو شکریا ادا کوم چې واقعي وو فکری وحدت په نړیوال دنیا کې د دې داسې کوم امکان نه وي چې دوه کسان په یو نظریه اتفاق کول شي. کنفلیکټ از سچ ورته وي not bad it's important یا اختلاف چې دا مهم دی د اختلاف وی خو باید یو همجهت فکر باندې د وطن لپاره کار وشي. شکریہ چې دغه ټکی مو را اصلاح ک. یو بل خبره ساري سب کوم وغدا چې تاسو د ایران ذکر کو په ایران کې خو ګوره ایران د یو ملت په توګه د وخت په نړۍ کې یو سمبول دی د یو ملت په داسې حالاتو کې چې ایرانیانو د اخوندانو د رژیم نظام خلاصول لپاره په څلورو کالو کې مظاهره کولې د زرګونو په شمېر کې خلک وژل شو. خو کله چې امریکا او اسرائیل په ایران حمله وکړه نو هغه په دغه وخت کې د ملت په توګه د ایران باندې نه د امریکای او نه د اسرائیل د حملو باندې خوشاله وکړي. غمجندیا او د فکرمندۍ اظهار وکړ او مظاهره بند کړې. قسم هغه وسوب د اخوندان نه دی خبر. هغه چې زموږ په ملت کې زموږ مسله باید موږ په خپل حل کو په ځای چې بل څه قرباني حمله وکړي. نسبتا وزه پښتون ته راځم
په افغانستان کې داسې معلومیږي چې افغانان د خپل ډیرو مسایلو لکه اوسنۍ مسله طالبانو پاکستان ترمنځ ده یا جګړې دي یا لاسوهنه ده د هغې ټولو زیاتره ذمہوار ستاسو په شمول ستانې صاحب پاکستان او اسلام آباد ګڼي. آیا اوس چې مسکو ته ورغلی و یعقوب صاحب او هغه ورته وویل چې موږ وسله درکوو تاسو زموږ لپاره او د خپل هیواد د حفاظت لپاره د آیسس او داعش خلاف وجنګېږئ، آیا روس تر اوسه پورې لاسوهنه نه کوي په افغانستان کې؟ آیا امریکا تر اوسه پورې په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي؟ روزانه د هغو څه نه څه مفادات چې دي هغه هلته ترلاسه کېږي. آیا یوازې پاکستان مجرم دی یا یوازې پاکستان د افغانستان د بېقرارۍ سبب دی، که نه روس امریکا هم په دې کې برابر شریک دي؟ ثانیزی صاحب، یو د هیواد منافع هر هیواد په خپل بل هیواد کې په خصوص په ګاونډي هیوادو کې منافع لري. یو مداخله د منافع او د مداخله ترمنځ فرق هم دغه ده چې اوس فرض کړه روسانو منافع ایجاب کوي چې په جنوب کې ایران، افغانستان، ترکیه او د هیوادونه په امن کې چې هغوی ته دغه هیوادونه د غرب لخوا د روسیې په مقابل استعمال، دا د هغوی منافع دي. یو دا چې بیا کچیر د دغه منافع د ساتلو لخاطر یو روس ته قدم واخلي، لکه چې موږ په 40 کال مخکې افغانستان باندې حمله وکړه، هغه ته چې هغه مداخله کوي. یو داسې فرق دی، هغه پاکستان او افغانستان خپل منافع لري په یو دواړه په یو بل هیواد کې وو. یو دا چې دغه منافع کې بیا مداخله رامنځته شي. اوس د ما په نظر باندې 4-5 کال مخکې په د پاکستان منافع او د منافع د مداخله حتی تر دې ورسېدل چې په پاکستان کې یو پښتون صدر اعظم عمران خان غونه محبوبیت درلود چې هغه پنجابیانو ته تهدید شو. پاکستانیانو واخیسته هغه پښتون په جیل کې واچو، نور پښتانه چې طالبان دي هغه راواخیسته په هغوی بیا بل پښتون چې اشرف غني و هغه له منځه ویوړ. یعنی هم پښتانه په افغانستان کې له منځه لاړل قدرت، هم په پاکستان کې له منځه لاړل، هم د دغه قدرت له منځه وړلو لپاره پښتانه بیا هم استعمال سول. دلته د دا په واقعیت کې دا مداخله د منافع دلته اوس نور نشته. که منافع د پاکستان په دې کې تعریف شوی چې تاسو هم سوله ولرئ موږ هم سوله ولرو، نو بیا به طالبان چې هغه وخت کې په پاکستان کې روزل کېدل، افغانستان ته به نه هغه کول، په موټر سایکلو نه راستول. یا فرض کړم دغه اوس د نور ډلې هغه دي چې پاکستان له غونه استفاده کوي. دغه ته د یو هیواد منافع او د یو هیواد مداخله ترمنځ که موږ تفاوت قایل سو، مشکل دغه ته چې په اوسنۍ شرایطو کې او ما مخکې هم ویلې چې یو هیواد چې په خپل ضعف نقطه کې هغه قوي حکومت ته هیڅ وخت ټکر نه وکړي، هغوی ته هیڅ مشکل نه ایجادي په دې چې د هغوی د خپلو منافعو ساتنه به ورته سخته کېږي. طالبان پاکستان ته تهدید نشي کولی، اما پاکستان چې اوس له افغانستان نه تنها چې تعهد یو ژمنه غواړي، بلکې وایي دا موږ ته ولیکئ. یعنی تر دې حده پورې هغوی په اصطلاح د موږ په اصطلاح سپین سترګې سوي دي چې نه تنها غواړي چې افغانستان ورته تسلیم شي چې څو ځلې د افغانستان دفاعي قدرتونه ټول د پاکستان لخوا له منځه ولاړل. د نجیب په وخت کې افغانستان هغه دفاعي قوت چې موږ هوایي ځکنۍ درلوده، که هغه اوس موږ درلوده، هغه پاکستان کولی شي بیا په موږ حمله وکړي. پس افغانستان پاکستانیانو 2 ځلې خلع سلاح کړی ده. دغه صریح مداخله ده، دا منافع نه دي. خو استاد صاحب د پاکستان یوازې دا ډیمانډ نه لري یا غوښتنه د افغان طالبانو نه، یعنی هغه مثال په توګه دروغ وایي یا د خپل مفاداتو لپاره کوي، نو داسې خو چین هم د فکرمندۍ اظهار کړی دی چې ایست ترکستان مومنټ چې دی هغه په افغانستان کې دی. ملګرو ملتونو هم ویلي دي چې 6,000 وسلوال چې دي هغه اوس هم په افغانستان کې دي، انکلوډینګ د داعش او القاعده په شمول، او داغو چې کوم نظریاتي انډیوالان دي هغه داغو تحفظ کوي. الته په شرقي پلو باندې هم دا فکرمندۍ موجود دي. ان تر دې ما یو ورځ د یو اسرائیلي
د بنیامین نتنیاهو د نږدې ملګری سره چې په کوم ورځ باندې نریندرا مودي په کنیسټ کې د ایران د اسرایل په پارلیمان کې وینا کوله په دغه سات کې ماته ویل چې موږ فکرمند یو چې هندستان ولې د افغان طالبانو سره انډیوالي جوړوي دا خو د نړۍ لپاره خطر دی نو یوازې پاکستان نه نور خلک هم داسې فکر کوي چې افغانستان کې د افغانستان وسنۍ حکومت د نورو چمګاونډ خلکو لپاره د خطر سبب ګرځي هغه به کېدای شي ما مخکې ویل چې هیڅ هیواد په دغه خپل امریکا کې ډېره ناامني ده اما دا معنا نه لري چې دلته دیموکراسي نشته یو خبره چې مخکې ما هغه جواب ورنکړ تاسو ته ایران په مورد کې ویل چې هغوی د هغوی ملیګرایي اغوسته نه په ایران کې د ایران فاشیزم سبب سو چې هغوی د سیستم دفاع کې فاشیزم یعنی افراطی ترینه ملیګرایی ته فاشیزم وایي لکه آلمان 30 کال په خوا درلوده یعنی هغه قدرت باندې ملیګرایی د آلمان دونه مخکې سول چې هغوی ټول دنیا ته چیلنج ورکړ اوس په ایران کې هغه فاشیزم چې د رضا خان لخوا له وخت نه شروع سو او دوی ته ویل چې تاسو لکه چې آلمانانو ته ویل تاسو تر ټولو برګزیده قوم یاستئ آریایی نژاد یاستئ نجیب یاستئ همغه ایدئولوژي په ایران کې هم ده منتها ایران کې اوس هغه ته خلک نه متوجه سي دا په واقعیت کې فاشیزم ده هغه فاشیزم چې وخت تهدید د راس او ایرانیان وایي چې موږ تر ټولو منل سوی برګزیده او خلک یو لکه چې اسرائیل کې همسته موږ باید خپل دفاع وکړو پس هغه فاشیزم د ایران باعث دي کېږي چې هغوی سره یو ټکو ساتل شي په افغانستان کې فاشیزم ته فرصت نسو په ترکیه کې فاشیزم سته په ایران کې سته هغه فاشیزم چې اروپا کې 100 کال په خوا مړ سو لمنځه ولاړ هغه فاشیزم اوس دلته د ملیګرایی په لباس کې مطرح ده منتها خلک لغنه کار نه اخلي یا د فاشیزم ملک په افغانستان کې په غلطه استعمال لږ وضاحت وکړئ تاسو لږ وضاحت وکړئ چې څنګه تاسو ول چې ځینې خلک فاشیزم غلط استعمالي اسنه چې تاسو د کلمې نه خلک غلطه معنی واخلي تاسو فاشیستان چې دي تاسو فکر کوئ چې هغه د خوندانو رژیم ته وایي کنه هغه په مختلفو د خوندانو مخالفینو په شامل دی او دا دوره چې د لږ وضاحت وکړئ چې کم دورې د تاسو مطلب د فاشیزم مطلب وو نه هغه فاشیزم چې د آلمان د سفیر او د نور نمائندگان لخوا 100 کال په خوا رضا خان ته راغله او هغوی ته ویل ستاسو خپل نوم له فارس نه تبدیل کړئ په ایران باندې چې موږ اثر آریایی سي او تاسو آریایی معنای نجیب البته هغه معنای درست نه ده آریایی د نژاد نوم ده دا معنی هم درست نه ده پس دغه اوسنی هویتونه واخسته دغه فاشیستی هویتونه اخلي دوی وس په تاریخ باندې تحمیل کوي په هغه کې دوی ته دونه یو غرور د خلکو منځ کې ایجاد کې هغه غرور باعث دي سو چې فرض کړه یو ایرانی په افغان باندې تمسخر کوي په پاکستانی تمسخر کوي په ایرانی په ټولو تمسخر کوي په دې سه دوی تر ټولو ځان لوړ ګڼي دغه د تبعیض لمخې دا بد کار ده اما دا چې بیا د جنگ په وخت کې دا باعث دي چې دوی ټول سریه او لاسي او هغه خپل غرور ملي غرور باعث دي چې ښه دفاع وکړي هغه سوال د جواب د تاسو مخکې پوښتنه وکړه تمام اساسا چې موږ سره وخت راغونډي کې غواړم چې د فقیر سیم نظام په کم په ارومچی باندې د کابل ته لاړل څنګه چې ما په شروع کې پوښتنه کړې و اوس په اسلام آباد کې د طالبان هم غواړي او په پاکستان کې زیاتره پاکستانیان چې هغه د پښتونخوا حکومت په شریکه ټول سونه چې پکې ګوندونه دي مخالفین دي هغه ټول وای مذهبي ګوندونه لکه جماعت اسلامي جمعیت العلماء اسلام پاکستان او داسې نور پښتانه ملت پالان هم دا فکر کوي چې د افغانستان سره د جګړې په ځای د طالبانو سره د صلح او د روغ جوړې لارې دا خبره خدمت پکار دي پاکستان و چې په اتباع نه لرو سانزه سه و چې هغه ته کالی کله کاغذ غواړي خو چین لګیا دی په دې وخت کې یو مهم کوشش کوي تاسو فکر کوئ د پاکستان لخوانه چې کم د لیکلو ډیماند د طالبانو نه یا نوري غوښتنې دي هغه نه بلک شاته شي او روغ ته به لار ور جوړه کیږي د پاکستان پوزي اسټابلیشمنت یا وسنه حکومت چې ده کم چې خواجه آصف بیا مشري کوي نمائندګي کوي دي ته نشي تیار دي او هغه ټول خواهشات چې پاکستان لري طالبان باغې ته مجبور کوي اخري 2 دقیقې په غیر سه
دمګړی بنی رئیس صاحب زه فکر کوم چې د سولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې امکانات زدونی نه وینم. زه فکر کوم چې د پاکستان حاکمان چې دي هغه حاکم کلاس چې دی هغه په دې کې خپل خیر ویني او د خپل بدو بیکفایتیو د خپل ناکامیو پر افغانستان باندې اچوي او زه فکر کوم چې په دې برخه کې د امریکا څخه هم تر وخت پورې جواز اخیستی دي او امریکا تقریبا دغه اجازه ورکړې ده چې پاکستان کولای شي په افغانستان کې تر حد زیاده کاروایی وکړي از موږ په اصطلاح. نو لہذا زه اوس فکر نه کوم چې داسې دمګړی چې موافقت یې وسي مګر دا چې چین په زغر د یو عمل وکړي او د چین هغه سي پالیسي هغه سي خارجي پالیسي موږ تر اوسه پورې نه درلودلې چې په زغر د په یو ځای کې دغه سي عمل وکړي او دواړي خواوې ودې ته متقاعد کې بیا هم وایم طالبان ودې ته بیخي لیواله دي چې د پاکستان سره ښه روابط ولري. دا پاکستان دی چې نه غواړي چې په اوس حالت کې د افغانستان سره ښه روابط ولري او ځان فکر کوم چې دا په دې بیا هم د پاکستان دا په خیر دی د پاکستان د مشرانو البته د پاکستان د مشرانو د حاکم کلاس دا فکر کوي چې دغه مسله د دوی د پاره یو ښه مسله ده لنګه سوي غوا ده د کولای شي چې دغه ول وشي او زه فکر کوم چې هغه یو شی وخت پاکستانیان ویلي و چې په کابل کې باید او نه ډیری وی شول سي چې بیخي په جوش راسي او نه هم بیخي سړی سي. زه فکر کوم چې پاکستان غواړي دغه وبه دغه رقم وساتي شرګار موږ ورتوایو چې شرګار مې وساتي په دغه حالت کې وساتي او دا زه فکر کوم چې دوی فکر کوي چې دا دوی په خیر دي او زه په خپل اوس د سولې د پاره د عمومي او دایمي سولې د پاره کوم خاص دغه شرایط نه خوشبینه نه یم. ځکه ډیر ثانیه کې تاسو نظر واخلم په دغه پښتنه ثانیه ځای سبي आवाज ډیر ثانیه کې موږ تاسو خوشبینی یا خوشبینی نشته. افغانستان او پاکستان ترمنځ د موږ یو اډوکای مات ده چې اډوکای ماتي تاسو په سره دی تکي په تړلو باندې هغه نسې جوړول هغه باندډ هغه تھراپي کار نه کوي البته د موږ اډوکای په دې ماته چې د موږ ولس نیم سوي د لاربر پښتانه سره نیم سوي دي په موږ باندې ډیر شان تحمیل سوي دي هغه چې ترڅو جوړ نسی دلته که سولم جوړیږي ډیر به موقتی ډیر به فرمایشي ډیر به نمایشي به وي هغه فکر نه کوم چې ځای نسی. ډیر زیات مننه محترم ستانزی صاحب ستاسو ډیر شکریا محترم واحد پکری صاحب دوړو ډیر شکریا دا کوم چې نه خبرونه کې ما سره ملمانه شي و ډیر مننه تاسو. افغانستان انټرنیشنل پښتو څنګه تمام همکارانو په دې پروګرام کې ټول پروګرام په وخت کوشش وکړو چې زموږ د پاکستان کمل مچرا بللو دغه تکنیکی ستونزه ختم شي او د پاکستان په نمائندګۍ موږ سره خبرې وشي خو هغه تکنیکی ستونزه اخیره پورې ختم نشوه. البته د پاکستان دریس چې دی هغه په دې پروګرام کې موجود نو زه داسې وایم پاکستان سوي هغه ورته بیان کوم. مثال په توګه د پاکستان چې کوم د شخړو مطالعاتو انسټیټیوټ ته کوم ته چې دی پکس واي پی آی سی اس اس داغه وسنی ریپورت داري چې په پاکستان کې یوازې د مې په میاشت کې یو سل 28 حملې شوې دي چې شپږ پکې ځانمرګي یا سوساید بمبرز وو یو سل 28 ترهګر بدونو کې یو اویا ملکی وګړي او اتش پېته سرتيري یا امنيتي غړي وجل شوې دي په دې کې یو اویا حمله په بلوچستان کې شوې دي. دا په پاکستان کې تر ټولو بوګنون کې میاشوا پروان کال کې او پاکستان تور دا پورې کوي چې دا حمله په پاکستان کې د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان کم د فتنه الخوارج وي او د بي ال اي کم ته چې د فتنه هندستان وي په افغانستان کې پټي او لهغه ځای راځي په پاکستان کې کوي. دا څه خبر منګه د ایکسپریس ټریبیون ایډیټر ته بل نور کړي وا او هغه ته مې ویلي و چې تاسو راشه موږ سره پروګرام کې برخه واله ځکه چې داغو اخبار دورز د مخه یو داوا کړی و چې د افغان طالبانو امیر هیبت الله اخونزاده اوس ټي ټي پی ته ویلي دي چې تاسو په پاکستان کې نور حمله مکوئ او ما د پروګرام نمخ کې د دوه نورو سرچینو نه پوښتنه وکړل هغه ول چې داسې یو غیر رسمي خبر راغلی دی خو نن د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې تر څو پورې دوی عملی ګام نه وی اغسته د طالبانو په دغه شان غیر رسمي خبرو باندې
باندې دوی باور او اعتبار نشي کولای. پاکستان وایي چې دوی شک ځکه موجود دی چې تر اوسه پورې په پاکستان کې حمله نه دي ختمې شوي او په پاکستان کې د پاکستانیانو فکرمندي په ځای موجود ده تر څو پورې دوی دا ګارنټي یا ضمانت نه ورکړي چې افغانستان خوره به TTP یا BLA یا بل کوم پاکستان دښمنه هیواد د افغانستان نه کاروي نو تر هغه پورې دوی د افغانستان د طالبانو په خبرو باور او اعتبار نشي کولای. ما کوشش وکړ چې زه په آخري 2 دقیقو کې د پاکستان دریز او د پاکستان موقف پر پروګرام کې شامل کوم. هم دا و د ورځې سپړنه زه رحمان بنرام تاسو کولی شئ دا خبرونه په فیسبوک او یوټیوب باندې یو ور بیا هم وګورئ. زه ته پامو همکارانو سره او تاسو ته غواړم اجازه په مخه